په کابل پوهنتون کې د مرکزی تحصیلي بنسټونو د استادانو لپاره 3 ورځنی دیني علمي سیمینار د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په ګډون سره پیل شو. په دغه سیمینار کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د یاد سیمینار له جوړونکو څخه د مننې ترڅنګ په ټولنه کې د استادانو پر ارزښت خبرې وکړي. جای دارد که به مناسبت تدویر این چنین سیمینار علمی از طرف هیئت رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی تشکری نمایم. استادان عزیز، شما کسانی هستید که انسانسازان این جامعه هستید. کسانی هستید که فرزندان این ملت را به خاطر ساختن یک جامعه سالم رهبری میکنید و اگر فرزندان ملت عزیز ما و شما به صورت سالم و صحیح راهنمایی شدند، آینده افغانستان درخشان و سربلند خواهد بود و اگر خدا نخواسته اگر به طرف صحیح و به طرف درست اگر تعلیم داده نشوند، سوق نشوند، در آن صورت ما یک آینده مجهول خواهیم داشت. وروسته د لوړ زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب د یاد سیمینار د څرنګوالي او موخو په اړه خبرې وکړې. زموږ د دې سیمینارو د دې مجلسو د دې مذاکرې هدف او مقصد همدا شی دی چې د الله تعالی جل جلاله د هدایات څخه د سید رسول صلی الله علیه وسلم د هدایات څخه هم موږ استفاده وکړو، هم د دې استفادې اړخ د نور ورونو ته ورسیږي. یو هدف هم پکې دا و چې د علماء کرامو د دې استادانو په مابین کې د دعوت سلسله ختمه شي، ښه سره نږدې سو، په موضوعاتو باندې سر خلاص کو. تاسو ته هم د مناقشې چانس درکول کېږي. استادان په دې کې څه سوالونه لري، څه خبره به کوي، څه وضاحتونه به دوی ورکوي او په عین حال کې به کله کله ستاسې نه هم استفاده کوو، موږ به درته غوږ یو. نو ښه دی چې دا نږدېوالی راشي، دا رابطه سره جوړه شي او دا سلسله به انشاءالله د مرکز نه ټولو ولایاتو ته هم غځېږي. هلته به هم داسې مجالس، داسې سیمینارونه جوړوو چې الله پاک زموږ په مابین کې یو ښه محبت و ښه اعتماد و ښه د وروري فضا راولي، په یوه اواز و په اتحاد و اتفاق باندې خپل د وطن جوړېدلو ته په هر لحاظ باندې توجه وکړو. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د اوسني انسان عقاید او فکر او همدارنګه د یو مسلمان لپاره د مهمو قضیو او فکري لومړیتوبونو بحث مهم وباله. دا مجلس زمونږ او ستاسو ترمنځ دا د دین او د علم یوه ښه مذاکره کېدلی شي. د دین او فکر د هغو مهمو قضایاو مذاکره کېدلی شي چې د یو مسلمان په ژوند کې لومړیتوب لري، اولیت لري او باید په لومړۍ درجه هغه بحث شي. خو د اوسني فکري وضعیت، د اوسني اجتماعي او سیاسي وضعیت له امله دغه قضایا او دغه مسایل شاته لوېدلي. همدارنګه په یاد سیمینار کې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت د مطبوعاتي پالیسۍ په اړه خبرې وکړې. رسانه ها وسیط هستند بین نظام و بین مردم. نظریات نظام، فرامین نظام، خواسته های نظام را به مردم شریک می سازد. از او طرف شکایت ها، خواست ها و همچنان نظریات مردم را با نظام شریک می سازد. این وساطت می تانه که نظام و مردم را با هم نزدیک بسازد، سطح افهام و تفهیم را بلند ببره و باعث ازی شود که جامعه متوجه اشتباهات باشه و اشتباهات تکرار نشه و همچنان پیش بره و ارتقا بکنه. وروسته د دینی تخصصاتو استاد محمود ذاکری او د دینی جامعاتو او تخصصاتو رئیس شیخ عبدالمالک نیازی پر ټاکلو شوو موضوعاتو خبرې وکړي. د یادولو وړ ده چې دغه سیمینار به سبا او بل سبا هم دوام وکړي او ګډونوال به پر مختلفو موضوعاتو خبرې پکې وکړي.